فری فایټ یا آزاده لوبه چې په افغانستان کې ډېر زیات مینوال لري او په دې وروستیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې. په دغه لوبه کې موږ اتلان یا قهرمانان لرو چې د نړۍ په کچه یې د افغانستان نوم ځلولی دی او دوی هلته هغه لوبې ګټلې دي. نن هم دوستانو زموږ سره د فری فایټ د لوبې یو لوبغاړی ښاغلی منصور زازی میلمه دی چې ښه راغلاست ورته وایي. زازی صاحب سلام مشه بخیر راغلی. خیر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به خدمت شما کمال صاحب به همکارای محترم و از طریق تلویزیون جهانی ملی به تمام مردم افغانستان. ډېره مننه کوم. زازی صاحب څومره وخت کېږي چې دا لوبه کوئ؟ ولې مو دغه لوبو سره مینه پیدا شوه فری فایټ سره؟ کمال صاحب زه ډېر وړوکی وم که نه لکه د شپږو کالو وم نو ما چې د تلویزیون کې به مې دغه لکه فری فایټ مسابقې لیدل یا دغه جنگي فلمونه مې چې لیدل نو ما ډېر یو شوق ورسره لرلو نو ما ډېر خوند یې راکوله ما وړوکتیوالې نه. نو موږ په پاکستان کې اوسېدلو نو هلته دومره هغه نه و که نه هلته سهولتونه نه وو لکه چې موږ هلته لکه فری فایټ دا شیان هغه وخت کې پېژندل هم نه. نو بیا هلته ما تکواندو شروع کړه اول زما رشته چې وه نو بیا هلته ما تکواندو ډېر په مشکلاتو که نه ماشوم هم وم او ډېر لرې ځای ونه تلو به نو بیا هغې نه بعد مو دلته کډه راغوه نو بیا دلته چې راغوه بیا دلته صحیح ما تمرین شروع کړو نو 3 کاله کېږي چې فری فایټ کوم. څومره لوبې هم تر اوسه کړي دي؟ دا لوبې هم په بهر کې کړي داخل کې کړي زلوار هم کړي څنګه لوبې دي؟ کمال صاحب 10 مسابقې مې کړي دي او ولایتي مسابقې مې کړي نو بهرنۍ مې اوسه پورې نه ده کړی انشاءالله تعالی چې کېږي په لار روانه ده. د لوبو په اړه لږ نور معلومات هم راکړئ. دغه لوبې مثال ولایتي څنګه کړي دي؟ چا سوه حریف مو څنګه وه؟ تاسو څومره ګټلي دي؟ څومره موبایل دي؟ کمال صاحب ما په 10 مسابقې کې 2 دانې مې بخته کړي دي او 8 دانې مې ګټلې دي. په خوست ولایت کې هغه بل ژمي کې جمیل الماس په نوم یو نفر ده د مبارزات و آزادو که نه خوست ولایت هغه د مسابقې جوړوي. LWC سازمان جهاني سازمان ده چې هغې سازمان کې ما مسابقه وکړه په خوست ولایت کې او د نور مسابقې ټولې ما په کابل کې او په اولمپیک کې کړي دي. تاسو حریف څو کیلو دلته کیلو ټاکل کېږي په فری فایټ کې څنګه؟ او دا دغسې وي کمال صاحب چې فری فایټ چې دا 3 کټګري لري نو اماتور ده نیمه اماتور ده پروفیشنل ده. نو دا اماتور چې ده که نه لکه خولۍ اغوندي ساکبند اغوندي او دا دستکشې دي لږې ډبل نو بیا نیمه اماتور ده چې خولۍ نه اغوندي. بیا پروفیشنل چې ده یو دستکشې دي نیمه نور هیڅ شی هم نشته. نو دا چې کله پروفیشنل مسابقه ته کوې نو تا ته یو نیم میاشت مخکې تا ته استاد احوال درکړي که نه چې مثال مسابقې دي آماده شه. نو بیا تا مثال خپل وزن ګوري چې 950 یا 850 یا 80 بیا ته خپل عکس و مشخصات نوم و سن وزن ورته هغه صحیح دقیق ورلیږې نو بیا ته خپل ځان به هماغې وزن کې جوړوې. اوس مثال ما 56 ورولېږلو یا 55 یا 58 زه به هغه 3 کیلو یا 4 کیلو به زه کموم دغسې کوم. ډېر عالي ډېر په زړه پورې مننه کوم. فری فایټ لوبې په افغانستان کې ډېر مینوال لري لکه څه دی ولې دومره مینوال یې زیات دي؟ والا کمال صاحب زه خو خپله ډېره مینه ورسره لرم او نور هم ډېر داسې ورزشکاران یا بدون د ورزشکاران هم که نه لکه مونږ چې کله مسابقه په کیچ کې مسابقه کوو نو دغه خلک چې لکه یې که نه لکه ګوري تماشاچیان ډېر یو خوند ورکوي. ما نورې مسابقې هم لیدلي لکه کیک بوکس و بوکس و پالواني هغه دومره لکه خلکو د تماشاچیانو ته خوند نه ورکوي څومره چې فری فایټ ورکوي. ځکه دا خو ازاد لوبې هم دي هر پکې ازاد یو خو دا چې دا آزاد ده که نه بوکس لغت پالواني و هر شی پکې شته او بل خارج کې که تاسو لیدلي که نه ډېر سرمایه ګذاري پې کېږي او هغه کېږي نو ځکه دا ډېر مینوال لري او خوند ورکوي. تاسو د کوم سازمان غړیتوب لرئ دلته په افغانستان کې؟ مونږ هغه ده په هر سازمان کې مسابقه کوو کمال صاحب. نو ما UFC جهاني سازمان ده د استاد واسع چې خپله د فری فایټ د رزمي هغه رئیس ده انده اوس فعلا مخکې باز محمد و اوس هغه ده. په UFC سازمان کې ما 3 مسابقې کړي او HFC سازمان ده کمال صاحب چې د نصرت اخونزاده ده چې ټول خلک پیژني چې څوک ده په هغې کې ما 2 مسابقې کړي. په LWC سازمان کې مې کړی په GFC کې مې کړي او یو څو میاشتې مخکې NFC سازمان په نوم و چې هغې کې مې مسابقه وکړه. دا مسابقې چې تاسو کوئ تاسو بیا کومه مالي ګټه چې راځي او که نه؟ والا کمال صاحب اوسه پورې خو هغه مصرف هم مونږ کوو زحمت خپل ځان نه او هغه زحمت هم مونږ وباسو بس استاد د زحمت را باندې وباسي بس چا خبره فعلا پورې خو چې شی هغه نه ده شوی
خو چې مخته لاړ شو انشاءالله بیا به یو ګټه راورسوي. چیرې تمرینونه کوئ تاسو دلته په کابل کې مثال کلب لرئ کوم کلب ته ورځئ څنګه کوئ؟ مونږ کلب د شاهان مبارز په نوم چې د استاد نوم هم قیس عثماني ده چې ما خپله 4-5 ځایو کې تمرین کړی نو هغه دغه ځای کې ما ولیدو چې دلته ما فایده ده که نه صحیح تمرین را باندې کوي صحیح زحمت را باندې وباسي نو ما خپل هم لکه انډیوالان شته قیس جسور و سمی فیضي و لکه دغسې ښه جګ جګ ورزشکاران دي چې ما تمرین ورسره کړی ده هغه ویډیو هم ده نو یعنې ما تمرین ورسره کړی بیا مسابقې چې همکاري کوي که نه یو نیم برنامه راکوي دا ویډیو ګورو دا په دې کې لږ معلومات راکوي دا څوک دي څنګه او دا صدیق نوري نومیږي نو ډېر یو مشهور استاد د مبارزاتو آزاتو نو دلته هم تمرین کړی ده. څومره تاسو د دې تمرینونو څخه خوښ یې په اصطلاح څومره معیاري تمرین تاسو ته درکول کیږي؟ والا کمال صاحب د یو څو وخته مخکې هم ډېر لکه زحمت مو وباسلو تمرین مو کولو او ډېر لکه ښه روان و هغه راضي و که نه مخته تلو یو قدم مخته تلو نو دا یو څو میاشتې کېږي چې لکه فری فایټ مسابقې چې دي بدبختانه بندي شوي دي نو نه پوهېږم چې چېرته بندي شوي افغانستان کې؟ دا کابل کې ولایتو کې شته لکه نیسي نو نه پوهېږم چې د دولت لخوا ده که څه شي لخوا ده خو بندي شوي نو دا 1-2 میاشتې کېږي لکه بس یو ورځ کلب ته ځو 2 ورځې ناست وي یو هدف چې نه وي که نه بیا هغه خوند نه کوي. بله په اصطلاح تاسو ځینې لوبو ته چې امادګي نیسئ او کرنټین ورته وي کرنټینېږئ کرنټین و لکه یو نیمه ډوډۍ ده که نه چې هغه وزن ډېروي لکه غوړي چې پکې ډېري یا لکه یو نیم هغه دي که نه هغه بیا مونږ نه کوو او تمرین چې مثال شپې کوو یو رقم جمپر دي چې هغه ته واغوندې خولې کېږي که نه وزن دې کمیږي نو دغه شیان بیا نه ترسره کوئ. په هر صورت په راتلونکي پلانونه څه دي؟ چیرې به خیره لوبې کوئ او دغه لوبې د چا سره وي دننه افغانستان کې وي که بهر وي؟ کمال صاحب فعلا خو که نه لکه اوس دغه فعلا هغه چې درته ووایم نو مسابقې بندي شوي او ډېر زیاته خفه م یم نو ما کارونه روان دي انشاءالله تعالی ویزې او دا مې هغه دي روان دي نو انشاءالله ځمه پاکستان ته نو بس زړه مې ده چې هملته یو مسابقه مو کوم که خدای پاک رضایت وي نو نه بیخي ځې که نه بیرته راځمه لکه داسې یو څو وخته پاره ځمه داسې یو لنډ وخت پاره بس یو مسابقه به مو وکړو بس نفر شته دي مسابقې هغلته بیا د مسابقو چې تاسو کوئ د هغې زمینه خو هلته څوک درته برابروي حتما او نفران شته که نه لکه نفر پیژنو که نه استاد مو نفر پیژني سازمانو سره مونږ اړیکې بیا تا ګوري تا ویډیوګانې ګوري تا هغه ګوري که نه مثال ریکارډ دی ګوري او تا بس نوم چې دی ولیکې مثال منصور زازا مارچ شی راوځي بس هغې نه بعد بیا ما وزن هغه بس عریف را سره جوړه کوي. تاسو درس ویایئ؟ ما مکتب نه فارغ شوی یم کمال صاحب او حافظ د قرآن هم یم. ډېر ښه ماشاءالله. او که راته وایئ چې راتلونکي څه پلان لرئ که نه چې لوړې زده کړې وکړئ که نه دا پري پارټ کې تاسو مخته ځئ؟ نه پلان د لوړو زده کړو هم لرم انشاءالله چې پوهنتون هم غواړم چې خلاص کړمه د BBA هغه او په فری فایټ کې خو چې څومره ژوندی یم بس پکې یم انشاءالله. زموږ د لویو استادانو څه لکه هوتک صاحب او مبارز صاحب دغو خلکو سره تاسو مثال کتلي دوی مشهورو ته تاسو غوږ نیسئ که نه یا تمرینونه یې درکړي دي او که نه؟ کمال صاحب زه ما چې کله مسابقې نږدې کېږي د هغه څو نومونه دي که نه چې زه هره شپه د دې ویډیوګانې زه ګورم هم د تمرین ویډیوګانې هم د مسابقو باز محمد احمد ولی هوتک واحد نژاد سمی فیضي قیس جسور نو زه ما چې مثال مسابقې ته یو میاشت پاتې ده نو زه چې کله تمرین نه لاړ شم کور ته که نه بس شپې ویده کېږم ځکه یم زه د دې خلکو تمرین ویډیوګانې د مسابقو ویډیوګانې نو دوی نه زه یو څه شی زده کوم یو څوک ولې نه او قیس جسور دا 2 ورځې مخکې مې ما ډېر ښه یو انډیوال ده ښې برنامې راکوي نیک پرو کلب په نوم تمرین مو وکړو او واحد نژاد سره مې هم نږدې لیدلي احمد ولی هوتک سره مې هم لیدلي باز محمد سره مې نه دي لیدلي نو سمی فیضي سره مې هم تمرین کړی ده لکه نږدې نه یو تمرین مو کړی او برنامه یې راته هغه کړې ده. ډېره مننه کوم. دلته په افغانستان کې یوه ستونزه چې ده په هېوادوال ته دا د دې وي چې کله موږ ورزش کوو هغه د ورزش زمینه موږ ته نه وي برابره. علت یې هم دغه دی چې ډېری ځوانان کور ته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره راوځي یعنې خپل وخت یوازې سپورت ته نشي وقف کولی چې یوازې سپورت وکړي نور د هېڅ نه کوي. تاسو څنګه یې یوازې سپورت ته دومره توانایي لرئ که نه چې یوازې سپورت وکړئ که نه د وظیفې یا د دندې فکر کې هم یې؟ کمال صاحب د افغانستان کې دا ورزش چې ده که نه لکه زه خو خپله فری فایټ کوم نورو باندې نه پوهېږم نو دې ته دا مغز باید ډېر ارام وي لکه خپل هغه ټول مغز و فکر چې دا باید
دغه ټول د تا مسابقه او تمرین دي ته نو موږ افغانستان کې چې دا کنه هغه کور دیم په مغزو کې کار دیم په مغزو کې پیسې دیم په مغزو کې نو هغه تمرین او هغه کنه لکه چې وایم کې د صحیح نه پیغه کېږي اوس خارجان چې دي هغوی لکه زمینه لري نو موږ چې دا دلته اوس مسابقه چې کوو پیسې زه خپل جیب نه ورکوم لکه هغه یو نیم را باندې رشخند وخي ویلات هم میخوري پیسې هم میتي نو دا خو اوس یو شوق دی یو هغه ورسره لرو کنه نو اوس کوو نو اوس فعلا پورې خو کوو بیا چې انشاءالله مخته لاړ شو اوس لکه زه پاکستان کې اوس مسابقه وکړم که وی ګټم 1 لک کلداري راکوي او که بخت یې کم بیا 50,000 روپۍ ورکوي نو بیا مثال نورو کشورو ته چې لاړ شي پیسې بیا درکوي شته دي څنګه به داسې د بهر تللو لپاره دولت المپیک ادارې بدني روزنې تاسو ته کوم زمینې برابره کړي دي او که نه د مسابقې کولو لپاره والا د فری فایټ چې دا خو یو شخصي هغه ده ښه د هغې پورې اړوند نه اړوند نه اولمپیک کې شته اوس فعلا خو یې بند کړی ده د څو میاشتې کېږي شته ده اولمپیک کې خو دغه د تاسو چې ویلې چې یو زمینه برابره کړي یا لاړ شي څوک چې لاړم دي زه دومره پوهېږم چې په خپلو پیسو لاړ دي اولمپیک یا چا به همکاري نه ورسره کړي دومره زه پوهېږم او د زه چې اوس مثال غواړم چې پاکستان ته لاړ شم ویزه مې په لارې ده چې لاړ شم انشاءالله دا هم زه خپل هغه نه لکه ویزه او تګ راتګ مسابقې لپاره چې مثال تمرین کوي دا ټول مصرف غواړي نو دا زه ټول خپل هغه نه کوم هېوادوالو ځوانانو ته هم پیغام سره څه ویل لرئ بس یو اخیری دغه پیغام لرم چې هر چا چې دغه مسابقې مثال لکه فری فایټ د فدراسیون یا هغه بند کړی زه نه پوهېږم چې مثال یا دولت کړی یا بل چا کړی یو دغه خواهش لرم چې ما مثال ما غوندې ډېر ځوانان دي که نه چې هغوی دغه مثال مسابقې کوي یا تمرین کوي زړونه یې مات دي نو که دغه بیرته خلاص شي مثال مونږ به هم ډېر خوشحال شو یو مخته به لاړ شو او بل دغه ورزش چې دی خو دغه ډېر یو ښه شی دی که نه باید هر څوک یې وکړي نو د سبۍ اند اوس هم زه راتلم نو خلکو منډې وهلې هغه چې ګورې خوند درکوي که نه نو بس دغه یوه ډېره مننه کوم ښاغلی منصور زازا چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ خیر اوسي تاسو په چار کې بریا وکړه